د جلال آباد ښار لپاره نوی ټاکل شوی ښاروال ریاض الله درمل د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت ولسونو ته ور وپېژندل شو او رسماً یې په خپله دنده پیل وکړ. د پېژندنې په پار د وري په 14مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د جوړ شوو مراسمو پر مهال د ملي او ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو، د ګذر وکیلانو او د بېلابېلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل نوي ټاکل شوي ښاروال ته د مبارکۍ ورکړې ترڅنګ وویل دولتي چوکۍ او مسؤلیت یو ستر امانت دی او هغه څوک بریالی شخص ګڼل کېدی شي چې له دې ازموینې بریالی راووځي. منصب، دولتي مسؤلیت، حکومتي مسؤلیت یو امانت دی، یو امتحان دی او ابتلا ده او نیکمرغه انسان هغه وي چې په دغه لوی ازمون او په دغه لوی امتحان کې هم د پروردګار په وړاندې هم د خپل ولس او خلکو په وړاندې نوموړي زیاته کړه له کډوالۍ راستنې شوو کورنیو ډیریا په جلال آباد ښار کې میشت شوي چې له امله یې په ښار کې د نفوس د زیاتوالي او بې نظمۍ سبب ګرځېدلي. هغه همداراز وویل چې د ښاروالۍ کارکوونکو ترڅنګ ښاریان هم ستر مسؤلیت لري چې په ښار کې د بې نظمۍ مخنیوي او پاکۍ په برخه کې پوره همکاري وکړي. د دې ترڅنګ یوازې د ښاروالۍ مسؤلین، یوازې د ښاروالۍ کارکوونکي نشي کولی چې ټول هغه اړتیاوې او یا هغه تقاضاوې او غوښتنې چې ښاریان ورسره مخامخ دي هغه سرته ورسېږي. په دې کې د خپله د ښاریانو او په ښار کې د اوسېدونکو او په ښار کې د هغو اشخاصو افرادو چې دلته په مختلفو شغلونو یا په مختلفو حرفو کې کار کوي د هغوی مرسته او د هغوی ملاتړ او د هغوی حمایت کوي وي. یوازې که موږ د ښاروالۍ مسؤلینو ته او د ښاروالۍ کارمندانو ته منتظر اوسېږو او دا توقع ولرو چې د ټول مشکلات حل کوي، دا هم ناشونې او ناممکنه خبره ده. ننګرهار والي نوي ټاکل شوي ښاروال ته د یادې ادارې په بېلابېلو برخو کې د اصلاحاتو سپارښتنه وکړه او هم یې په قانوني چارو کې ورته د همکارۍ ډاډ ورکړ. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مالي او اداري معین روح الله نیازي او د ښار جوړونې وزارت معین حامد جلیل نوي ټاکل شوي ښاروال ته د عوایدو په زیاتېدو، فساد مخنیوي او ځینو نورو برخو کې د اصلاحاتو سپارښتنې وکړې. او هغه درمل چې درمل څه لیکلي وو د ښار د ښکلا لپاره، د ښار د جوړولو لپاره، د ښار د انکشاف لپاره، د ښار د عوایدو لپاره په برخه کې رئیس جمهور هغه روسیې په خپل ویسي په خپل روان پرېښې موږ ته یې وظیفه راکړې چې دوی ته روسیې به داسې سره هم یو شپږ میاشتې پس په ما ته ګزارش راکوي درمل څه څومره کارونه کوي، څومره خپل کار ته موافق دی. د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري د ښاروالۍ ادارې له لوري په بېلابېلو برخو کې په ورکړل شوو قراردادونو نیوکه وکړه او له نوي ټاکل شوي ښاروال څخه یې په یاده برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. که ته غواړې چې ستا مدیریت بریالی واوسي، اول په دې قراردادونو کې تجدید نظر وکړه، ډېر قراردادونه فسخ کړه. د ولس د والي صاحب د ولایتي شورا او د ولایتي ادارې ملاتړ درسره شته چې په قاطعیت کار وکړي. دغه راز د ولسي جرګې دویم مرستیال امیر خان یار وویل د هیواد جوړولو په برخه کې سپېڅلي احساس ته اړتیا ده او هر ټاکل شوی مسؤل باید د پاکې ارادې له مخې خپلو ولسونو ته خدمت وکړي. که موږ او تاسې ملک جوړول غواړو باید دا احساس موږ سره وي چې دا ملک زموږ کور ده. دا لکه څنګه چې یو سړی د خپل کور حفاظت کوي، په هغې کې د سرسبزۍ، د چاردیوالۍ، د اتاق، د هغې د یخ او د ګرم او د هغې د صفایۍ خیال ساتي. په دغه احساس که چېرته موږ کار کوو، زه فکر کوم چې دا ملک جوړېږي. د جلال آباد ښار د اصنافو او کسبګرو اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب او ګڼ شمېر نورو نوي ټاکل شوي ښاروال ته د بې نظمۍ په مخنیوي، پاکۍ او د عوایدو په زیاتېدو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د جلال آباد لپاره نوي ټاکل شوي ښاروال ریاض الله درمل وویل چې د آزادې سیالۍ او د شفاف پروسیجر له مخې د ښاروال په توګه په دنده وګمارل شو. نوموړي زیاته کړه د جلال آباد ښار د هر اړخیز پرمختګ او ښاریانو ته د سهولتونو برابرولو په برخه کې ځانګړې طرحه او پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو کې د ښاریانو او بېلابېلو بنسټونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. زما هیله ده چې که ستاسې همکاري ورسره وشي نو انشاءالله تعالی هغه کوم ارمان او کوم هیلې او کوم اهداف چې موږ جلال آباد ښار ته باندې زه داسې ته 100% ډاډ درکوم چې د ښاروالۍ د رهبرۍ به له نن وروسته انشاءالله تعالی هغه کمې او کاستې چې په وخت کې کېږي زه تاسو ته وعده درکوم زه به مکمله خپل کوشش کوم، زما ټیم به کوشش کوي چې هغه اصلي ستونزو ته د ښاروالۍ او د ښار ځواب ووایي. ستاسو په همکارۍ د جلال آباد نوي ټاکل شوي ښاروال ولسونو ته د عوایدو د زیاتوالي، د ښاریانو او ښاروالۍ ترمنځ د فاصلې ختمول او په اداره کې د فساد له منځه وړلو ډاډ ورکړ.